أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. او که بالفرض موږ دوی یعنی کافرانو ته ملائکې هم نازلې کړي وای، مړو خبرې هم ورسره کړي وای، او هغه ټول شیان مو د دوی په وړاندې راغونډ کړي وای چې دوی یې غواړي، بیا به هم چمتو نه و چې ایمان راوړي، مګر دا چې الله وغواړي چې دوی په ایمان راوړلو مجبور کړي، خو داسې ایمان بیا معتبر نه دی، خو د دوی زیاتره د جهالت خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او څنګه چې دا خلک زموږ رسول سره دښمني کوي، همداسې مو هر پخواني نبي ته دښمنان پیدا کړي وو، له انسانانو او جناتو څخه شیطان طبیعته خلک چې د غولونې لپاره یو بل ته په ظاهره ښکلې خبرې وسوسه کولې، او که ستا رب غوښتي وای نو دوی به داسې نه وکړي، نو هماغسې یې په خپلو دروغ تړلو کې پرېږده. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. د هغو نبیانو دښمنانو په ظاهره ښکلې خبرې ځکه کولې تر څو د هغو خلکو زړونه ورته په تلوسه کې وي چې په آخرت ایمان نه راوړي او پرې خوښ شي او هغه ناوړه کارونه ترسره کړي چې دوی یې کول غواړي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. اے رسولا دی خلکو ته ووایه، آیا نو پرته له الله نه بل فیصله کوونکی ولټوم؟ او حال دا چې همغه تاسو ته دا کتاب را نازل کړی چې د ټولو اختلافي خبرو تفصیل پکې دی، او هغه کسان چې پخوا مو کتاب ورکړی ښه پوهیږي چې دا قرآن ستا د رب لخوا په حق نازل شوی، نو له شک کوونکو مه اوسه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. او ستا د رب وینا په رښتینولۍ او عدالت کې پوره کره ده، هیڅوک د هغه د خبرو یعنی حکم بدلونکی نه دی، او هماغه ښه اوریدونکی ډیر پوه دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. او کته د زیاترو هغو خلکو خبره ومني چې په ځمکه کې میشت دي، نو د الله له لارې به دې واړوي، دوی بل څه نه صرف ګمان پسې ځي،
او له دروغ تړلو پرته بل څه نه کوي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بېشکه ستا رب همدی په هغه چا ډېر ښه پوه دی چې لارې نه یې اوښتی وي او هماغه په لارموندونکو باندې هم ښه پوه دی. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو له هر هغه حلال حیوان نه خورئ چې د الله نوم پرې یاد شوی وي که چیرې یې په آیتونو باور کوونکي یاست. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. او تاسو ته څه دلیل دی چې هغه شی نه خورئ کوم چې د الله نوم پرې یاد شوی وي؟ حال دا چې کوم شیان یې په عامو حالاتو کې در باندې حرام کړي هغه یې ښه پوره درته بیان کړي دي، پرته له هغه چې تاسو ورته اړ شئ چې په داسې وخت کې هغه حرام شیان هم د اړتیا تر کچې درته حلال دي. او یقینا زیاتره خلک پرته له څه علمه د خپلو هوسونو په اساس بېلارې کیږي. بېشکه ستا رب په داسې تیري کوونکو ډېر ښه پوه دی. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. او ښکاره او پټه هر ډول ګناه پرېږدئ، بېشکه هغه کسان چې د ګناه کسب کوي ژر به د هغو ګناهونو بدله ورکړل شي چې دوی به کول. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او په کوم حیوان چې د الله نوم نه وي یاد شوی له هغه نه څه مه خورئ، او دا یوه سرغړونه ده. مسلمانانو، بېشکه شیطانان حتما خپلو ملګرو ته وسواسونه اچوي چې تاسو سره شخړه وکړي، او که د هغوی خبره مو ومنله نو بیا به یقینا تاسو هم له مشرکانو یاست. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ایا نو هغه چې مړو بیا مو راژوندی کړ او داسې رڼایي مو ورکړه چې په هغې سره د خلکو ترمنځ روان چلیږي، د هغه چا په شان دی چې په تیارو کې راګیر وي او ترې وتونکی نه وي. همدغه شان کافرانو ته هغه څه شایسته شوي دي چې دوی به کول. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او همداسې مو په هر کلي کې د هغه غټانو مجرمانو ته موقع ورکړې ده چې د مسلمانانو پر خلاف ټګۍ برګۍ پکې وکړي، خو په حقیقت کې هغوی بل چا سره نه، صرف له خپلو ځانو سره ټګي کوي او په ځان خبر هم نه دي. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. او کله چې دوی یعنی د مکی خلکو ته د قرآن کوم آیت راشي وای تر هغه به یې ونه منو څو چې هغه څه رانه کړل شي کوم چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي. حال دا چې الله ښه پوه دی چې خپل رسالت یا پیغام چیرته کیږدي. مجرمانو ته به ډېر ژر د الله په وړاندې سپکاوی او سخت عذاب ورسیږي په دې چې دوی به ټګۍ کولې. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نو چاته چې الله هدایت کول غواړي سینه د اسلام لپاره پرانیزي او چاته چې وغواړي د هغه د ضد له امله یې بېلارې کړي نو د هغه سینه داسې تنګوي او ایمان راوړل ورته داسې سخت وي لکه چې د اسمان په لور ختلو هڅه کوي. په همدې توګه الله هغو خلکو باندې د کفر ګندګي ور اچوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. او همدغه ستا د رب نیغه لار ده. یقینا هغو خلکو ته مو دا آیتونه څرګند بیان کړي چې نصیحت مني. د هغوی لپاره یې له رب سره د سلامتۍ کور دی او هماغه یې ملګری دی د هغو عملونو په سبب چې دوی به کول. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. او په هغه ورځ چې الله به ټول راغونډ کړي او جني شیطانانو ته به ووایي ای د پیریانو ډلې بېشکه چې له انسانانو مو ډېر د ځان تابع کړي یعنې بېلارې کړي دي او چې له انسانانو څوک د دوی ملګري وي هغوی به ووایي زموږ ربه موږ یو بل نه کار واخیست او دا دی هغې نیټې ته راورسېدو چې تا راته ټاکلې وه. ورته وبه فرمایي اوس نو ستاسو استوګنځی اور دی تلپاتې په هغه کې مګر دا چې الله څه وغواړي بېشکه چې ستا رب بشپړ حکمت والا ډېر پوه دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. او په همدې توګه ظالمان یو د بل ملګري کوو د هغو عملونو په سبب چې دوی به کول. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بیا به الله ټولو ته ووایي: ای د پیریانو او انسانانو ډلې، آیا تاسو ته پخپله همدا تاسو نه زما رسولان نه وو درغلي چې زما آیتونه به یې درته بیانول او له دغې ورځې سره مخامخ کېدو نه یې ویرولی؟ دوی به ووایي: نن موږ پر خپل ځان شاهدي وایو چې رښتیا هم موږ ته پیغمبران راغلي وو، خو موږ هغوی دروغجن وګڼل او په حقیقت کې دوی د دنیا ژوندانه غولولی وو او اوس یې پر خپل ځان شاهدي وویله چې بېشکه هغوی کافران وو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. دا د پیغمبرانو د لیږدولو لړۍ د دې لپاره چې ستا رب د څه ګناه یا شرک له امله په داسې حال کې د کلیو تباه کوونکی نه دی چې خلک یې ناخبره وي، او هر چا ته له خپلو کړو وړو درجې ټاکل شوي دي، او ستا رب له هغو کارو چې دوی یې کوي بې خبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. او ستا رب بې نیازه د رحمت خاوند دی، که وغواړي تاسو به له منځه یوسي او پر ځای به مو له تاسو وروسته چې څوک غواړي هغه راولي، لکه تاسو یې چې د نورو خلکو له نسلونو را پیدا کړي یاست. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. بېشکه هغه څه حتما راتلونکي دي چې لوز یې در سره کیږي او تاسو د الله عاجزونکي نه یاست. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اے رسوله، دې خلکو ته ووایه: ای زما قومه، تاسو پر خپل حال خپل کار کوئ، زه د خپل کار کوونکی یم. بیا به ژر وپوهیږئ چې د هغه کور یعنی آخرت ښه انجام به د چا وي. دا حقیقت دی چې ظالمان نشي بریالي کیدی. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. او دی خلکو الله لره له هغه کشت او څارویونو یوه برخه ټاکلي چې ده یعنی الله خپله پیدا کړي، نو ویل به دا د الله لپاره ده په خپل ګمان سره، او دا زموږ د انګیرلیو شریکانو لپاره، نو څه برخه چې د دوی د شریکانو لپاره ده هغه الله ته نه رسی، او کومه چې د الله لپاره ده هغه یې شریکانو ته رسی، څه بدې فیصلې کوي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
او شریکانو یې په همدې ډول زیاترو مشرکانو ته د خپل اولاد وژل شایسته کړي دي د دې لپاره چې هلاک یې کړي او خپل دین یې ورباندې ګډ وډ کړي او که الله غوښتي وای داسې به یې نه و کړي نو همداسې یې په خپلو دروغ تړلو کې پرېږده. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. او دوی وویل دا څاروي او دا کښت منع یعنی بندي له هغه پرته چې زموږ خوښه وي بل څوک به یې نه خوري د دوی په ګمان او څه نور داسې څاروي دي چې شاګانې یعنی سپرلۍ پرې حرامي شوي او ځینې څاروي داسې وو چې د الله نوم یې پرې نه یادوئ پر هغه یعنی الله باندې دروغ تړلو سره په دې دروغ تړلو به الله هغوی ته ډېر ژر سزا ورکړي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او همدا راز دوی ویل د دغو څارویو په ګېډو کې چې څه دي هغه به مو یوازې د نارینهو لپاره وي او زموږ پر ښځو حرام دي او که هغه مړ پیدا شي نو بیا به ټول یعنی نر او ښځې پکې شریک وي. الله به یې ژر د دې دروغو سزا ورکړي بېشکه هغه حکمت والا ډېر پوه دی. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. رښتیا ده چې هغو خلکو ډیر تاوان وکړ چې له پوهې پرته بې عقلۍ سره یې خپل اولادونه ووژل او څه چې الله ور روزي کړي وو هغه یې هم پر الله باندې دروغ تړلو سره حرام کړل. په یقیني توګه هغوی بې لارې شول او لارموندونکي نه دي. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. او الله هما غزات دی چې په څپریو پراته او بې څپریو باغونه یې پیدا کړي او کجوري او کشتونه چې بیلابیل خواړه لري او زیتون او انار چې په رنګ کې سره ورته او په خوند کې سره بیل وي. د دې له میوو نه خورئ چې کله میوه نیسي او د فصل اخیستو په ورځ د هغه حق یعنی عشر ورکوئ او اسراف مه کوئ بېشکه الله اسراف کوونکي نه خوښوي. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. او له څارویو نه ځینې باروړونکي او ځینې پر ځمکه هواریدونکي دي. کومه روزي چې الله درکړې له هماغې نه یې خورئ او د شیطان پلونو پسې مه ځئ یقینا هغه مو څرګند دشمن دی. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل
الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. د څارویو اته جوړې دي، دوله میږو او دوله وزو. ورته ووایه آیا الله دا دواړه نران حرام کړي او که دواړه ښځینه، یا هغه چې د دې دواړو ښځینه و په ګېډو کې دي؟ که تاسو رښتیني یاست نو یو علمي سند راوښیئ. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. همدارنګه دوله اوښانو او دوله غویانو ورته ووایه آیا الله د دې دواړو نارینه حرام کړي که ښځینه، یا هغه چې د دې دواړو ښځینه و په ګېډو کې دي؟ او که تاسو حاضر وئ چې الله د دې امر درته کاوه نو تر هغه چا به لوی ظالم بل څوک وي چې په الله پورې څه دروغ تړي تر څو پرته له علمه خلک بېلارې کړي، او الله خو ظالمانو خلکو ته سمه لار نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے رسوله دوی ته ووایه زه خو په هغه څه کې چې راته وحي شوي داسې کوم حرام نه مومم چې یو خوړونکی یې خوري مګر دا چې مرداره یا بهیدلې وینه یا د خنزیر غوښه وي چې دا ناپاکه دي، یا دا چې فسق وي کوم چې له الله نه پرته د بل څه غږ پرې شوی وي. خو که څوک دې حرامو شیانو ته اړ شو په داسې حال کې چې نه ظالم یعنی د خوند لپاره خوړونکی وي او نه تیری کوونکی، نو بیا ستا رب بخښونکی ډېر مهربان دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او پر یهودو مهر نوکانو ولا ځناور حرام کړی و، او له غویانو او ګډو وزو مو د هغوی واز د پرې حرامه کړې وه، پرته له هغې واز دي چې پر شاګانو به یې وه یا په کلمو نښتې او یا هغه چې هډوکو سره به ګډه وه، دا مو د هغوی په ناړامۍ سزا ورکړې وه او بېشکه موږ رښتیني یو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بیا هم که دې کافرانو ته دروغجن وبللې ورته ووایه ستاسو رب د پراخ رحمت خاوندی او له مجرمو خلکو د هغه عذاب بیرته نشي ګرځول کېدی. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هغه کسانو چې شرک کړی ژر به ووایي که الله غوښتي وای نه به موږ شرک کړی و نه به مو پلرونو او نه به مو کوم شی حرام کړی و. له دوی نه مخکې هم چې کوم خلک وو همدغسې رسولان دروغ وبلل تر دې چې زموږ عذاب یې وڅکی. ورته ووایه آیا تاسو سره کوم علمي سند شته چې موږ ته یې راوباسئ؟ تاسې له ګمانه پرته بل څه پسې نه ځئ او په الله پورې له دروغ تړلو پرته بل څه نه کوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ووایا نو الله سره خو حق ته رسیدلی سند شته او که هغه غوښتي وای تاسو ټول به یې سمې لارې ته مجبور کړي وی. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ورته ووایه هغه شاهدان مو راولئ چې دا شاهدي وایي چې دا شیان الله حرام کړي دي. نو ای رسوله که دوی دا شاهدي ورکړه نو ته دا شاهدي ورسره مه وایه او د هغو په هوسونو پسې مه ځه چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي او هغوی چې په آخرت ایمان نه راوړي او دوی له خپل رب سره په خدایي کې نور څه برابروي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ورته ووایه راشئ هغه څه در باندې ولولم چې رب مو در باندې حرام کړي دا چې هیڅ شی به نه ورسره شریکوئ له مور و پلار سره به ښېګڼه کوئ د نیستۍ له امله به خپل اولادونه نه وژنئ تاسو او هغوی دواړو ته موږ روزي درکوو بې حیا کارونه ښکاره وي او که پټ مه ورنږدې کیږئ داسې کس مه وژنئ چې الله یې وژل حرام کړي وي پرته له حقه په دې سره الله تاسو ته حکم کړی چې له عقله کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او بلدا چې د یتیم مال ته مه ورنږدې کیږئ مګر په ښه طریقه تر هغه چې خپلې ځوانۍ ته ورسیږي پیمانه او تول په عدل سره پوره کوئ هیڅوک نه رانیسو مګر په خپل وس او چې هره خبره مو کوله نو انصاف یعنی رښتینولي کوئ که څه هم خپلوان وي او د الله په لوز وفا کوئ په همدې سره تاسو ته حکم کړی شای نصیحت ومنئ. وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. او دا چې دا زما نیغه سمه لار ده نو متابعت یې وکړئ او په نورو لارو پسې مه ځئ چې بیا به مو د هغه له لارې خواره واره کړي. په همدې تاسو ته حکم کړی چې ځان له بېلارۍ وساتئ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا مو موسی ته کتاب ورکړی و چې پر هغه چا د نعمت پوره کول و چا چې نیکي کړې وه، د هر شي لپاره څرګند بیان، لارښوونه او رحمت و تر څو هغوی له خپل پالونکي سره په مخامخېدلو ایمان راوړي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او همداراز دا کتاب چې موږ نازل کړی برکتی دی، نو متابعت یې کوئ او تقوا کوئ چې رحم در باندې وشي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. دا کتاب مو د دې لپاره نازل کړی تر څو بیا تاسو ونه وایي چې کتاب خو پر هغو دو طایفو یعنی یهود او نصاراو له موږ مخکې نازل شوی و او موږ د هغوی له لوستلو ناخبره وو. یا داسې ونه وایي چې که پر موږ کتاب نازل شوی وای نو حتما به موږ تر دوی یعنی یهود او نصاراو زیات په سمه لار برابر وو. نو دا د خپل رب لخوا مشکاره دلیل، لارښوونه او رحمت درته راغلی دی. نو تر هغه چا بلوی ظالم څوک وي چې د الله آیتونه دروغ وګڼي او مخ ترې واړوي. کوم خلک چې زموږ له آیتونو مخ اړوي هغوی ته به ډېر ژر په همدې مخ اړولو د ډېر بد عذاب بدله ورکړو. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا دوی د ایمان راوړلو لپاره دې ته انتظار کوي چې ملائکې ورته راشي یا خپل ستا رب ورته راشي او یا ستا د رب څه نښانې راشي؟ حال دا چې کومه ورځ ستا د رب څه نښانې راشي نو بیا یې چاته د هغه ساعت ایمان څه ګټه نه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی او یا یې په خپل ایمان کې څه ښېګڼه نه وي ترلاسه کړې. نو دې خلکو ته ووایه تاسو هم انتظار کوئ، موږ هم انتظار کوونکي یو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اے رسوله بېشکه چا چې خپل دین ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول ستا ورسره هیڅ نشته. خبره دا ده چې د دوی کار الله ته سپارل شوی دی، بیا به یې په هغه څه خبر کړي چې دوی به کول. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. چا چې ښېګڼه وکړه نو هغه ته یې 10 برابره ثواب دی، او څوک چې له بدۍ سره راغی نو له 1 برابر پرته کومه زیاته سزا نه ورکول کیږي او پر دوی به ظلم نه کیږي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ورته ووایه یقینا زما رب ما ته د سمې لارې ښوونه کړې ده چې له کوږوالي پاک دین دی، د ابراهیم ملت چې حق پلوی و او له مشرکانو څخه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ورته ووایه بېشکه زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم او زما ژوند او مرګ هر څه د مخلوقاتو رب الله لره دي چې هیڅ شریک نه لري، او په همدې راته امر شوی او زه د مسلمانانو اول کس یم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ورته ووایه آیا الله نه پرته بل څوک رب ولټوم؟ حال دا چې هماغه د هر څه رب دی، او هر څوک چې څه ترلاسه کوي نو ذمواري له هغه پرته پر بل چا نه وي، او هیڅ بار وړونکی به د بل بار نه وړي. وروسته مو خپل رب لور ته ستنېدل دي، بیا به مو په هغه څه خبر کړي چې تاسو پکې شخړه کوله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او الله هماغه ذات دی چې تاسو یې پر ځمکه د پخوانیو خلکو ځایناستې وګرځولی، او ستاسو ځینې یې پر ځینو نورو په درجو کې لوړ کړي دي، تر څو په هغه څه کې مو وازموي چې درکړي دي. بېشکه ستا رب هم ژر سزا ورکوونکی او هم ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. الاعراف مکی صورت 206 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر مهربان ډېر رحم لرونکي الله په نامه. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام میم صاد.
ای رسوله دا قرآن یو کتاب دی تا ته نازل شوی چې کافران پرې وویروي نو د هغه له امله دې ستا په سینه کې څه تنګون نه وي او دا د مؤمنانو لپاره یو نصیحت دی. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ای خلکو د هغه څه متابعت وکړئ چې د خپل رب لخوا مو درته نازل شوي او له هغه پرته د باطلو سرپرستانو تابعداري مه کوئ خو تاسو نصیحت ډېر لږ منئ. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. او څومره کلی دي چې موږ تباه کړي هغوی ته به زموږ عذاب یا د شپې په ویدو راغی او یا چې د غرمې په دمه به پراته وو نو کله چې زموږ عذاب به ورته راغی بیا به یې بله وینا نه وه پرته له دې چې ویل به یې رښتیا هم موږ ظالمان وو. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نو اوس به حتما هغه خلک هم وپوښتو چې رسولان ورلیږل شوي او خامخا به رسولان هم وپوښتو چې هغوی کوم پیغام رسولی و او څه ځواب ورکړل شوی و. بیا به دوی ته هر څه د خپل علم پر بنسټ بیان کړو ځکه چې موږ خو هغه وخت څه غائب نه وو. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. او په هغه ورځ به ټول رښتینی یعنی په عدل سره وي نو د چا پلې چې درنې شوي هماغه خلک بچ کیدونکي دي او څوک چې پلې یې سپکې شي نو همدوی هغه خلک دي چې خپل ځانونه یې په تاوان کې اچولي په دې چې زموږ له آیتونو سره به یې زیاتی کاوه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. او یقینا تاسو ته مو له واک سره په ځمکه کې ځای درکړی او تاسو ته مو پکې د ژوند سامان برابر کړی خو بیا هم تاسو ډیر لږ شکر باسئ. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. او بېشکه تاسو مو پیدا کړئ بیا مو صورت در جوړ کړ بیا مو ملائکو ته وویل چې آدم ته د احترام سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه پرته له ابلیسه چې له سجده کوونکو سره شامل نشو. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله ورته وفرمایل کله چې ما امر درته وکړ ته څه شي له سجدې کولو منع کړې
هغه وویل زه خو تر ده ښه یم، زه دې له اوره پیدا کړی یم او دی دې له خټې پیدا کړی. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله ورته وویل نو ته له دې ځایه کوز شه، تا ته دا حق نشته چې دلته لویي وکړې، نو وځه یقینا چې ته له ذلیلانو یې. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. ویل ما ته هغې ورځې پورې د ژوند مهلت راکړه چې دوی راپاسول کیږي. ویې فرمایل بس ته یې له مهلت ورکړل شو. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ویل ښه نو په دې چې زه د بېلارېتوب کې واچولم خامخا به دوی ته ستا په سمه لار کې څارو کینم، بیا به له څلورو خواو بریدونه پرې کوم، مخې ته به یې هم راځم او له څټه ښی خوا او کیڼې خوا یې هم، او زیاتره به یې شکر ویستونکي نه مومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وی فرمایل وځه له دې ځایه سپک او رټلی، له دوی نه چې هر چا ستا تابعداري وکړه هغه به هم ستا ملګری وي او خامخا به تاسو ټولو نه جهنم ډکوم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او ای آدمه ته او میرمن دې دواړه په جنت کې اوسیږئ او له کومه ځایه مو چې خوښه وي هر څه خورئ، خو دغې یوې ونې ته مه ورلنډېږئ، بیا به له ظالمانو یاست. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بیا نو دواړو ته شیطان وسوسه ور واچوله تر څو هغه شرمځایونه یې چې پټ کړی شوي وو یو بل ته ورڅرګند کړي او ویې ویل رب مو تاسو له دغې ونې ځکه ایثار کړي یاست چې هسې نه ملایکان شئ او یا له تلپاتې کیدونکو شئ، او قسم یې ورته وخوړ چې زه مو خیر غوښتونکی یم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
من الخاسرين. نو همداسې دوی وغولول. نو کله چې دواړو د هغې ونې خواړه وڅکل، دواړو ته یو د بل عورتونه څرګند شول. نو په ځان پورې یې د جنت د پاڼو نښلول پیل کړل. نو رب یې ورته آواز وکړ، آیا تاسو مې له دغې ونې ایثار کړي نه وی؟ او نه مې ودرته ویلي چې دا شیطان ستاسو یو څرګند دښمن دی؟ دواړو وویل، ای زموږ ربه، موږ پر خپلو ځانو ظلم کړی، او که ته مو ونه بخې او رحم را باندې ونه کړې نو موږ به خامخا له تاوانیانو یو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله درې واړو ته وفرمایل، اوس ټول له دې ځایه کوز شئ، تاسو به یو د بل دښمنان یاست، او تاسو لره په ځمکه کې هستوګنځای او تر څه وخته پورې د ژوند وسایل ټاکل شوي دي. وی فرمایل، په هماغې ځمکې کې به ژوند کوئ او په هماغې کې به مرئ او له هماغې به راویستل کیږئ. یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے د آدم اولادی، تاسو ته مجامې در نازلې کړي چې ستاسو شرمځایونه پټوي او ښکلا هم ده، او د تقوا جامه دا ډیره غوره ده. دا د الله له نښانو څخه ده، ښایي هغوی پند واخلي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے د آدم اولادی، شیطان مو چیرې داسې فتنه کې وانه چوي لکه چې ستاسو مور و پلار یې له جنت راویستل، په داسې حال کې چې جامې یې ترې ایستلې وي تر څو عورتونه یې ورښکاره کړي. بېشکه هغه او لښکر یې تاسو له هغې خوا ویني چې تاسو یې نشئ لیدلی، نو ځان ترې وساتئ. یقینا دا شیطانان مو د هغو خلکو لپاره ملګري ګرځولي چې ایمان نه راوړي. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تعودون. او کله چې دا کافران کوم ناوړه کار وکړي، وای په دې کار مو هم پلرونه موندلي او هم الله د دې امر موږ ته کړی. ورته وایه یقینا الله د ناوړه چارو امر نه کوي. آیا په الله پورې هغه څه وایئ چې نه ورباندې پوهیږئ؟ ورته ووایه زما رب د عدالت امر کړی او دا چې مخونه مو د هر لمانځه پر مهال سم برابر کړئ او داسې یې رابلئ چې هغه ته د خپل دین سوچه کوونکي یاست. څنګه یې چې لومبی ځل پیدا کړئ هماغه شان بیا پیدا کیږئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون
دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله د خپلو بندگانو یوې ډلې ته سمه لار وښوده او پر بلې ډلې بېلاریتوب ثابت شو. رښتیا چې هغوی الله نه پرته شیطانان ځان ته په ملګرتوب نیولي او داسې انګیري چې دوی بالکل لارموندونکي دي. یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے د آدم اولادی د هر لمانځه په وخت کې مخبل د ښکلا لباس واخلی او خورئ څښئ خو اسراف مه کوئ، بېشکه هغه یعنی الله اسرافیان نه خوښوي. قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے رسوله، ناپوهه مشرکانو ته ووایه د الله هغه د ښکلا سامان چا حرام کړی چې خپلو بندگانو ته یې راایستلی او د روزي هغه پاکیزه شیان. ورته ووایه هغه خو په دنیایي ژوند کې هم اصلا د مؤمنانو لپاره دي او د قیامت په ورځ خو به یوازې د دوی لپاره وي. په همدې توګه موږ هغو خلکو ته خپل آیتونه څرګند بیانوو چې پوهیږي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورته ووایه زما رب خو ښکاره او پټ بې حیا کارونه حرام کړي. دغه راز ګناه په ناحقه تیری دا چې الله سره هغه څه شریک وګڼئ چې د هغه په هکله یې څه سند نه دی رانازل کړی او دا چې په الله پورې داسې څه ووایئ چې نه ورباندې پوهیږئ. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او د هر ولس لپاره یوه نیټه ټاکل شوې ده، کله چې هغه نیټه یې راورسېده بیا به نه یو ساعت وروسته کیږي او نه به وړاندې کیږي. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او الله انسان ته د هغه د پیدایښت پر وخت خبر ورکړی چې ای د آدم اولادې کچیرې تاسو ته خپله تاسو نه داسې رسولان درشي چې زما آیتونه درته بیانوي نو بیا چې څوک تقوا خپله او عملونه سم کړي نه به څه ویره ورباندې وي او نه به دوی خفه کیږي. او هغوی چې زموږ آیتونه یې دروغ وبلل او لویې یې ترې وکړه نو هغوی دوزخیان دي تل تر تله پکې اوسیدونکي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما
ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نو تر هغه لوی ظالم به څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي یا یې آیاتونه دروغ ګڼي. داسې خلکو ته به خپله لیکلې برخه تر هغه پورې رسیږي چې زموږ استازي ورشي، سا یې اخلي، ورته وایي به چیرې د هغه چې تاسو به الله نه پرته رابلل. دوی به وایي اوس خو ټول رانه ورک شول او پر خپلو ځانو به شاهدي ووایي چې یقینا دوی کافرانو. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الله به وفرمایي د پیریانو او انسانانو له هغو ډلې سره تاسو هم اورته ننوځئ چې له تاسو مخکې تیر شوي. هر کله چې کومه ډله ورننوځي نو پر خپله مخکینۍ ډله به لعنت وایي تر څو هلته ټول پکې یو ځای شي. وروستۍ ډله به یې د ډومبۍ په هکله وایي زموږ ربه همدا خلک و چې موږ یې بېلارې کړي وو نو اوس دوی ته د اور 2 برابره سزا ورکړه. فرمایي به هر یوې ته 2 برابره سزا ده خو تاسو اوس نه پوهیږئ. او ډومبني به یې وروستنو ته ووایي نو ستاسو پر موږ څه ښه توب و، اوس دا سزا وڅکئ په هغه څه چې تاسو به کول. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. بېشک هغو خلکو ته چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي او تکبر یې ترې کړی د آسمان دروازې نه پرانیستل کیږي او نه به تر هغه جنت ته ننوځي چې اوښ د ستنې په سپم کې ننوځي او مجرمانو ته همداسې سزا ورکوو. د هغوی لپاره به د جهنم هم فرش او هم د پاسه اغوستن وي او ظالمانو ته همدغه شان سزا ورکوو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغوی چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي په یاد لرئ چې پر هیڅ چا له وسې پورته ذمهواري هم نه ور اچوو. داسې خلک جنتیان دي، دوی به هلته تل تر تله اوسیدونکي وي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من
تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. او پسینو کې چې په دنیا کې یو بل ته څه کینه وه هغه به ترې بهر کړو، لونو او ماڼیو لاندې به یې ویالې بهیږي او وایي به هغه الله لره ستاینه ده چې دې ځای ته یې راسم کړو، او که الله نه وای راښودلې موږ به دا لار نه وه موندلې. بېشکه چې زموږ د رب استازي په حقه راغلي وو، او اواز به ورته وشي چې دغه دی جنت، تاسو د هغو عملونو پر بنسټ د دې وارثان شوئ چې تاسو به کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. او جنتیان به دوزخیانو ته آواز وکړي چې یقینا موږ خو هغه ټولې وعدې رښتیا وموندې چې خپل رب مو راسره کړي وي. آیا تاسو هم هغه څه رښتیا وموندل چې رب مو در سره لوس کړی و؟ وای به هو. بیا به یو آواز کوونکی د دوی ترمنځ ناره وکړي چې د الله لعنت دې وي پر ظالمانو. هغوی چې د الله له لارې خلک ایسارول او کوږوالی یې پکې لټاوه او دوی له آخرت هم منکرانو. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. او د هغو دواړو یعنی جنت او دوزخ ترمنځ یوه پرده ده، او د اعراف د پاسه څه کسان دي چې دا هر یو له څیرو پیژني. جنتیانو ته به آواز وکړي چې پر تاسو د سلامتی وي، دوی به ورننوتلي نه وي خو هیله به یې لري. او کله چې سترګې یې دوزخیانو لور ته واوړي وایي به زموږ ربه موږ له دې ظالمو خلکو سره ملګري نه کړې. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. او بیا به همدا د اعراف والا څه کسان غټو غټو دوزخیانو ته چې په څیرو یې پیژني ور آواز کړي چې دا دی نه مو ډیروالي څه درنه ایثار کړل او نه هغو چې تاسو به لویان ګڼل. بیا به جنتیانو ته اشاره وکړي او دوی ته به ووایي آیا دا جنتیان هماغه کسان دي چې تاسو به قسمونه کول چې الله به هیڅ رحمت ورنه کړي؟
دا دی دوی ته وویل شول چې جنت ته ننوځئ، نه به څه ډار در باندې وي او نه به تاسو خفه کیږئ. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ اوبه خو راباندې راتوی کړئ یا لږ هغه څه چې الله در روزي کړي. دوی به ورته ووایي بېشکه دا دواړه الله پر کافرانو حرام کړي. هغوی چې خپل دین یې تماشه او لوبه ګرځولې او دنیایي ژوند غولولی و، نو نن به یې داسې هیر کړو لکه دوی چې له خپلې دغې ورځې سره مخامخ کېدل هیر کړي وو، او لکه دوی چې زموږ له آیتونو انکار کاوه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. او رښتیا ده چې موږ یو داسې کتاب ورته راوړی چې له علم سره مو څرګند بیان کړی د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړي، هدایت او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس دا کافران د هغه انجام لرا رسیدو پرته چې په قرآن کې ذکر دی بل د څه انتظار کوي. په هغه ورځ چې انجام یې راورسیږي نو هغه خلک به ووایي کوم چې هغه یې له یاده ایستلی و واقعا چې زموږ د رب استازي په حق راغلی وو، نو آیا اوس زموږ لپاره څوک سپارښتونکي شته چې سپارښتنه مو وکړي او یا بیرته دنیا ته واپس شو تر څو داسې نیک عمل وکړو چې د پخواني بد عمل په څیر مو نه وي؟ دوی خپله ځانونه تاواني کړل او کوم دروغ یې چې تړل هغه ترې ورک شول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بېشکه ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل، بیا یې د عرش د پاسه استوا وکړه، ورځ په شپې باندې پټوي چې هغه په تلوار سره لاندې کوي، او لمر، سپوږمۍ او ستوري یې پیدا کړل چې د هغه په امر غاړه ایښودونکي دي. خبر اوسئ پیدا کول او حکم چلول خاص هغه لره دی. الله د لوی برکت والا دی، د ټولو مخلوقاتو رب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين. خپل رب مو په زاریو پټ پټ رابلی، یقینا هغه له حده تیریدونکي نه خوښوي. او په ځمکه کې له اصلاح راتلو وروسته فساد مه کوئ، او هغه یعنی الله له ویرې او هیلې سره رابلی، یقینا د الله رحمت نیکانو ته ورنږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او الله هماغه ذات دی چې بادونه د خپل رحمت نه مخکې زیری ورکوونکي رالیږي تر څو درنې وریځې راوالوزوي چې هغه کومې مړې ځمکې لور ته روانوو، بیا چې اوبه پرې تویې کړو نو په دې سره هر ډول میوې راوباسو. دغه شان موږ مړي هم له قبرونو ژوندي راوباسو. ښایي تاسو په دې کې فکر وکړئ او پند واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. او ځمکه چې ښه وي د خپل رب په حکم یې ښه شنیلي راوځي، او هغه چې خرابه وي نو پرته له کوم بیکاره بوټي بل څه نه ترې وځي. همداسې د خپلو نښو بېلابېل اړخونه هغو خلکو ته بیانوو چې شکر باسي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. رښتیا هم نوح مو د هغه خپل قوم ته ورلیږلی و، نو ورته ویل ای زما قومه یوازې الله ولمانځئ، له هغه پرته ستاسو کوم بل خدای نشته، زه پر تاسو د لویې ورځې له عذابه ویریږم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. د قوم مشرانو یې ورته وویل موږ خو خپله تا په څرګند بېلارېتوب کې وینو. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. دوویل ای زما قومه په ما کې څه بېلارېتوب نشته، زه خو د الله رب العالمین لخوا یو استازی یم چې تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم، ستاسو خیر غواړم او د الله له لوري په هغه څه پوهیږم چې تاسو نه ورباندې پوهیږئ. آیا په دې حیران شوئ چې د خپل رب لخوا مو ستاسو یو سړي په خوله څه نصیحت درته راغی چې تاسو وویروي او ځان وساتئ او د دې لپاره چې رحم در باندې وشي؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو بیا هم هغوی نوح دروغجن وګاڼه، بیا مو دی او څوک چې په هغه بیړۍ کې ملګري و بچ کړل، او چا چې زموږ آیتونه دروغ ګڼل هغوی مو په اوبو کې ډوب کړل، رښتیا چې هغوی ړانده خلک وو.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او عادیانو ته مو د هغوی ورور هود علیه السلام واستاو. هغه وویل ای زما قومه یوازې الله ولمانځئ، له هغه پرته ستاسو کوم بل خدای نشته. آیا تاسو نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. د قوم هغو مشرانو چې کافر شوي و ده ته وویل موږ خو یقینا په بېعقلۍ کې اخته ګڼو او په تا خامخا د دروغجنو ګمان کوو. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هود علیه السلام وویل ای زما قومه په ما کې څه بېعقلي نشته، زه خو د رب العالمین لخوا یو استازی یم چې د خپل رب پیغامونه در رسوم او زه تاسو ته یو ډاډمن خیر غوښتونکی یم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا په دې حیران شوي چې د خپل رب لخوا مستاسو یو سړي په خوله څه نصیحت درته راغی چې تاسو وویروي او هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو یې د نوح له قومه وروسته د هغوی پر ځای کینولی او په بدني پیدایښت کې قوت در زیات کړ، نو د الله نعمتونه در یادوئ، ښایي خلاصۍ ومومئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی وویل ایا د همدې لپاره راته راغلی یې چې یوازې الله ولمانځو او هغه پرېږدو چې زموږ پلرونو لمانځل، نو که رښتینه یې هغه عذاب را باندې راوله چې ته مو پرې ډاروې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هود ورته وویل اوس خو ستاسو د رب لخوا عذاب او قهر در باندې را پریوتی دی. آیا د بیلابیلو بوتانو په هغو نومونو کې شخړه را سره کوئ چې تاسو او ستاسو پلرونو ایښي دي چې په هغو کې الله کوم سند نه دی را نازل کړی؟ نو انتظار کوئ، زه هم در سره انتظار کوونکی یم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نو بیا مو په خپلې مهربانۍ سره دی او ملګري یې وژغورل او د هغو خلکو سټه مو ویستله چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي وو او دوی مؤمنان نه وو.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. او سمودیانو ته مو د هغوی ورور صالح ولیږلو. هغه وویل ای زما قومه یوازې الله ولمانځئ، له هغه پرته مو کوم بل وړ معبود نشته. دا د تاسو ته مو د خپل رب لخوا څرګند دلیل راغلی. دغه د الله اوښه ستاسو لپاره نښانه ده، نو هغه پرېږدئ چې د الله په ځمکه کې څري او په بدۍ لاس مه وروړئ چې بیا به مو یو دردناک عذاب راګیر کړي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او هغه وخت در یاد کړئ چې له عادیانو وروسته یې تاسو د هغو پر ځای کینولی او په ځمکه کې یې ځای درکړ چې دا دی په سمه کې یې ماڼۍ جوړوئ او د کوټو جوړولو لپاره غرونه تراشئ. نو د الله نعمتونه در یاد کړئ او په ځمکه کې فساد کوونکي مه ګرځئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. د قوم هغو لویانو چې کبر یې کاوه د کمزورو خلکو هغه چاته چې ایمان یې راوړی وویل آیا په باور سره پوهیږئ چې صالح د خپل رب لخوا یو رالیږل شوی استازی دی؟ دوی وویل یقینا موږ د هغه پیغام منونکي یو چې دی پرې رالیږل شوی دی. هغو کسانو چې لویي غوره کړې وویل موږ خو له هغه څه منکر یو چې تاسو منلی دي. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بیا یې اوښه ووژله او د خپل رب له حکمه یې سرغړونه وکړه او ویې ویل ای صالحه که ته رښتیا له رسولانو یې نو هغه عذاب راوله چې موږ پرې ډاروې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نو سختي جټکې راونیول او له سباوون سره بیا په خپلو کورونو کې پړ مخې مړه پراته وو. نو دغه وخت صالح ترې وګرځید او ویې ویل ای زما قومه ما خو د خپل رب پیغام در ورساو او نصیحت مې درته وکړ خو تاسو نصیحت کوونکي نه خوښول. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. او موږ لوط ولیږه کله چې خپل قوم ته وویل آیا داسې بې حیا کار کوئ چې په دنیا کې هیڅ چا نه دی کړی؟ تاسو ښځې پرېږدئ نارینهو ته د شهوت لپاره ورځئ، تاسو خو بالکل له حده تېرېدونکي خلک یاست. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. او د قوم جواب یې له دې پرته بل څه نه و چې ویل یې دوی له خپل کلي وباسئ، دوی خو داسې خلک دي چې ځان ډیر پاک ساتي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. نو هغه یعنی لوط او د هغه کورنۍ مو وژغورله پرته له میرمنې یې چې له شاته پاتې کیدونکو وه، او د کاڼو یو باران مو پرې ووراوه. نو اوس وګوره چې د مجرمانو انجام څنګه شو. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. او مدین ته د دوی ورور شعیب ولیږل شو. هغه وویل ای زما قومه یوازې د الله عبادت کوئ، له هغه پرته مو کوم بل خدای نشته. د خپل رب لخوا یو روښانه دلیل درته راغلی، نو پیمانه او تله پوره کوئ او خلکو ته خپل شیان کم مه ورکوئ او په ځمکه کې له اصلاح راتلو وروسته فساد مه کوئ. دا ډیر درته غوره ده که تاسو مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او په هر لار د شوکي لپاره مه کینئ چې خلک ډاروئ او د الله له لارې مؤمنان ایساروئ او کوږوالی یې غواړئ، او هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو لږ وئ بیا یې ډیر کړئ او وګورئ چې د فساد کوونکو انجام څنګه شو. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. او کله تاسو نه یوې ډلې هغه هدایت منلی وي چې زه ورسره رالیږل شوی یم او بلې ډلې نه وي منلی، نو بیا صبر وکړئ څو چې الله مو ترمنځ فیصله وکړي او هغه تر ټولو غوره فیصله کوونکی دی. صدق الله العظیم.